د یو انسان دعاګانې چې دی هغه په 3 طریقو سره قبلیږي. نو کله هم دا فکر مه کوه چې یاره ما دعا وکړه او دعا مې قبوله نه شوه. یو خو عامه طریقه ده چې من کله یو چیز د الله سبحانه وتعالی نه وغواړو، نو که چېرته رایې کو نو بیا زموږ دا فکر او نظر وي چې یاره زموږ دعا قبوله شوه. او که چېرته یو چیز موږ په دنیا کې د رب نه وغواړو او هغه رانکړي، نو بیا زموږ دا فکر وي چې یاره زموږ دعا نه قبلیږي او موږ چې دی دا دعاګانې همداسې پرېږدو. بلکل دا غلطه طریقه ده. د یو مسلمان دعا چې دی هغه قبلیږي په 3 طریقو سره. اولنۍ طریقه خو دا عامه طریقه ده چې ته د رب نه یو څیز وغواړي او هغه درکړي. دویمه طریقه دا د محترمو چې کله ته د رب نه یو څیز وغواړي دعا وکړي، لیکن هغه څیز تا د در نه کیږي، خو د هغې په بدله کې چې دی ډېر مصیبتونه او ډېر مشکلات چې دی هغه تا نه اخوا کړي، هغه تا نه دفع کړي. ته نه پوهېږي ستا مخې ته ډېر مشکلات را رواني، نو الله سبحانه وتعالی ستا د دې دعا په وجه باندې چې دی تا نه دغه مشکلات او مصیبتونه لرې کړي. او دریم قسم د دعا قبلېدل چې دی هغه په دې طریقه باندې دي کله چې یو انسان دعا کوي په دنیا کې یو څیز غواړي خو هغه ورته نه میلاویږي، لیکن الله سبحانه وتعالی د دې انسان دا دعا چې ده دا ذخیره کوي قیمت ته، د قیمت په ورځ باندې چې دی دته د دعا په مقابله کې اجر او ثواب ورکوي. نو دا خبره یاده کړه چې کله هم د رب نه دعا کوې او هغه څیز تا ته نه میلاویږي، نو بلکل دا فکر او نظر مه کوه چې یاره زما دعاګانې نه قبلیږي. نو اوله خبره خو دا یاده کړه چې دعا خپله یو عبادت دی، دا همیشه د الله سبحانه وتعالی نه کوه. الله سبحانه وتعالی د ځان عاجزه کول او د هغې نه خپل حاجتونه غوښتل او د رب نه چې دی مدد غوښتل په خپلو کارونو کې، نو دا خپله یو عبادت دی او الله سبحانه وتعالی په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. نو دا خپله اجر او ثواب لري. نو که چېرته تا د یو څیز نه میلاویږي نو ته دعا مه پرېږده. څه به درېږي ستا دعا چې ده په دې 2مه کټګرۍ کې یا په دې 3مه کټګرۍ کې قبلیږي، ستا نه چې دی مصیبتونه به دې لرې کېږي او یا دا ستا دعا چې ده دا قیمت ته ذخیره کېږي. نو کله هم ناامیده کېږه مه د رب نه، او دعا چې ده کله مه پرېږده. او بل جلدي به کوه په دعا کې چې یاره زه دعا کوم او قبلیږي نه. یو سبب چې د هغې وجې نه د انسان دعا نه قبلیږي هغه جلدي ده، چې انسان په دعا کې جلدي کوي، یو څو ځلې وغواړي بیا دعا پرېږدي او د ده دا عقیده جوړه شي یاره زما دعاګانې نه قبلیږي، ما د ډېر وخت نه یو شی وغوښتو خو الله رانه که، نو دې نه بده رهي چې زما دعا نه قبلیږي. کله هم داسې نه ده محترمو. کله کله د یو انسان نه د دعا په وجه باندې مصیبتونه لرې کېږي، کله چې دی اخرت ته ذخیره کېږي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې دعا به 3 قسمه باندې قبلیږي، کوم چې د هغې مخکې تفصیل تېر شو. نو همیشه د الله سبحانه وتعالی نه دعا غواړه او هغې ته چې دی خپل حاجتونه پیش کوه. الله چې دی کله هم خپل بنده ناامیده کوي نه او مایوسه کوي نه.